السلام عليكم. وعليكم جواب السلام. بخير سلامات څنګه عثمان ورور؟ شكرا لخير تشای جوړ. الله احسان شکر شکر الحمدلله. نه مې وپېژندل. هو یاره ته ما نه پېژنې؟ زما نوم زردا دی. ما ستا او پلار ته څه پیسې په قرض ورکړي وې، بیخي بد کار دی درته ویلی هم نشم. 2 لک روپۍ ما ستا او پلار ته ورکړي دي، د هغو پیسو په باره کې زه راغلی. ښه 2 لک روپۍ زما پلار ته ورکړي. لکه دا تر مجلس قیمت زما بابا نه دی کړی. نو لکه یاره نو اوس بیخي زه اوس دا زما نوم څه دی؟ زما نوم زردا دی. 2 لک روپۍ زما پلار ته ورکړي. ما ستا او پلار ته ورکړي 2 لک روپۍ. ښه اته یې مټدلې ودرې زه به دی چې دا چاته پور ورکوي یا د چا سیخ د خپل رجسټر یې د کاپۍ په هغې کې لیکلي، نو زه وګورم بیا به ما ورته زه ګورم. یو منټ ودرې اوبه در راواخ. یا بس کور ودان صحیح زه زردا ده وروره. جی ورور. دا خو دلته ستا خو زما پر پلار باندې ورپې هم نه ده باندې، دلته لیکلي دي چې 1.5 لک روپۍ به ته زما او پلار ته ورکړې، نو ته 2 لک روپۍ بیا د چی څخه غواړې؟ عثمان وروره خبره بالکل ستا صحیح ده. 1.5 لک روپۍ ستا پلار پر ما باندې وي، په کوم ورځ چې 1.5 لک روپۍ ما وراوړې ستا پلار ویل ما ته 2 لک روپۍ راکړه، زه ډېر په عذاب مې زه د ځان علاج وکوم. هغه 2 لک روپۍ ما ورکړې و ده ته، نو دی ډېر په عذاب و، ما خیال هغه بیماره ولې د په رجسټر کې بیا نه دي لیکلي، نو په دې وجه ما در ټول مال وایسې عثمان ورور ته وایسې ما 2 لک روپۍ ورکړي دي، دا 2 لک روپۍ در راکړي. اخر کې ته هم زوی یې، نو پلار د وفات شوی دی، الله دې وبخښي، الله د ښه ورسره وکړي. نو ورور هغه بندي غاړې هلته په قبر کې پروت دی، نو زیاته د ته خو هم زوی ورور سي بس دا کې ما ته راکړي ډېره ښه خبره به وي. نور ته به خپل کار ښه پوهېږې، زه درته ولاړم. صحیح ده؟ ولکه بابا خو چې بار څه کول په رجسټر کې به یې لیکلي وو، دا څومره کېدلی شي یاره چې داسې 2 لک روپۍ زما پلار ته ورکړي او بابا بیا په دغه کې په رجسټر کې نه دي لیکلي. اوف یاره به دا پیسو څه چم وکړم؟ د عثمان د پلار پیسې را باندې دي، ډېر په پریشان یم، څه چم به وکړم؟ څه کیسه ده صدامه دې پریشانه نه یاره زردا د دماغ مه را خرابوه. خیر دی وروره، څه کیسه ده؟ څه پر څه موږ پر څه یاره او څه شوي دي؟ یاره د عثمان پلار خو پاس ته خبر یم د دا غریب پر ما 2 لک روپۍ باندې دي. ښه اوس زه یو د عثمان ته څه رقم ورکړم؟ یاره د عثمان د پلار پر ما باندې 1.5 لک روپۍ باندې وې، زه ورغلم عثمان ته مې وویلې چې بهي ستا او پلار ته ما 2 لک روپۍ په ناجوړي کې ورکړي دي. هغه د خو پلار له ګوره نشي راپورته کولی، دی له خاورو راکښلی شي، دی څه ثبوت لري پر ما او تا باندې سره خلاصې به یې د 2 لک روپۍ ورکړي دي. نو ما 2 لک روپۍ ورټه قرضداره کړي عثمان، دا د زه طریقه در ښیم، هغه کار ورسره وکړه بس دا تر کار ورسره وکړه. یا دا د پسې معنا مشره راوشه بس زار موږ دې 3 لک روپۍ وروشه سمې طبیعت برابر شي 1.5 لک. او دی په څه خبر دی؟ په څه خبر دی؟ پلار ما نه نشي راوستی، پلار له ګوره نشي راکښلی. دی د زما سوچ نو یار څنګه ساده یې په خدای چې زه ور ولاړ څه دا کار وسره راي لکه صحیح ده. اوس دستي ورځم بس ور ولاړ څه جوړ به عزت هم کنه څنګه په سره نه پوهېږي. عثمانه او عثمانه خیر دی وروره چې دومره په زوره دروازې ټکوې، دا نه وایي چې په دا کور کې مړی څه چیش دی؟ خیر دی څه مسله؟ خیر دی یاره بخښه غواړم، بیخي ډېر ټایم یې شوی دی یاره، دا رقم مجبور یم د ستا پلار ته ما 3 لک روپۍ ورکړي وې، لا پیسې مو غوښتې. څه وخت یې ورکړې وروره؟ ما ته خو پلار نه ویلي دي، نه په رجسټر کې لیکلي دي. ما پلار چې هر څه کوي په رجسټر کې لیکي، یا ما ته وایي تا دا پیسې څه وخت ورکړې زما پلار؟ یاره ستا پلار چې بیمار و په هغه ټایم کې مې ورکړې، کېدای شي انسان دی لیکلي به نه وي رجسټر کې او تا ته به نه وي ویلي، نو زما د ده خپل لاین دی، نو بس ما پروا نه ده به کړې. صحیح بس د زوی ځای به یې نو ته خو هم زوی یې، هو زه خو زوی یم نو ته د پلار غاړې کې ورخلاصې، نو ما خلیل پر ما ویللو، نو دا پیسې که در راکړې خو ښه خبره وي. مطلب تا زما پلار ته 3 لک روپۍ 3 لک روپۍ مې ورکړي دي، نو ستا د پلار غاړې به بندې دي زیاتې، ته نو مرضي کې خلاصې که نه خلاصې پر ما خلي ویلي. یا ولې نه خلاصوم؟ زه د پلار غاړې خلاصوم بالکل ورور، ستا پیسې به تا ته میلاو شي ورور. بس صحیح ده کور ودان مهرباني. سر نه په خلاصېږي یاره، دا څه رقم حساب کتاب؟ دا دومره پیسې زما په پلار باندې دي، 3 لکه د دا یو دي، 2 لک روپۍ بل دي، او زم پلار مړ دی وروره، غاړې خو هم خلاصېدن غواړي، زه خو هم زوی یم، غاړې خو نه کړې ورخلاص دي، خو زه هم ګرم یم، زه خو هم بیا ګناهګاره یم، څه چم وکړم؟ دی به وکړم هغه دوکان به خرڅ کړم، پیسې به راواخلم،
د پلار پور وړو ته به ورکم کم سے کم د پلار غاړه خو خلاص کم الله مالک ته مشته به نور خدای راکړي زما د کوان خرڅونه پور وړو د خپل پیسې زر کوم صحیح ده یاره صحیح ده چک دی بیا ان شاء الله ګیفټ کو وعلیکم سلام ستړي مشه بخیر عثمان څنګه څه دی بچره اداره خیر خیر د خدای فضل دی دا دی ورور هغه استاد رې لا کړ کور ودان یاره عثمان الله دې قدر وکړي ویش مر ورور بس پر دې ان شاء الله تاسو مرل ما په اعتبار دي سید کور هغه سید مهرباني یار تکلیف ما سودا مازرات سید السلام علیکم زردا وعلیکم السلام عثمان خان جوړ څنګه جوړ بچره لا لا سان شو ته شي کور د درله ولده وتل دی بازار و د کور سودا نه و بس دوکان رام سره سودا به وسه کور شه ورور هغه ستا امانت بل کړ پیدا دی ورور یار کور ودان بس معاملې سره تنګ وډه شو سره راوړل سویش مر ورور یا به تام اعتبار دي اعتبار مو بیا موږ دنو ټیم نه درکولې سره منن کور ودان الله دې عزت منن وما خشاله ده مس اوش بابا تو خو لاړه ستا کوک خو ما ادا که وکړو ستا د زړه د سکون دپاره ستا غاړې خلاص شي ما خلکو ته دا پیسې سره ورکړي الله دې جنت فردوس په نصیب که الله دې هغه دنیا درته ګلې ګلزار کړي ملګرو په دا نن ویډیو کې دوه میسیجه دي یو هغه خلک چې دا رقم وصولي وکړي اخرت هم خراب کی خپل دین هم خراب کی دویم هغه خلکو د پاره چې کم خلک د لین دین کوي پور کوي یا د چا څه پور په پیسې واخ دا هغه خلکو د پاره پکار دي چې وکاپي کور ته کشیر دي د هر چا څه چې پیسې اخی یا ورکی داغه تاریخ ولیکي او داغه ګوته ولګي چې سبا د اعتماد سره ثبوت پروت دی که څوک د پیسو غوړته وي هغه باید دا ثبوت چې ستا پر پلار ما باندې یا ستا ما پلار درکړي وي بالکل به درکم ممکن چیر د زموږ کښنی میسیج خوښ شوی مخته د سره شیر کی ژوندۍ اوسئ چارځه السلام علیکم